غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتاړه جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړی چې سر مې کل کړی نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچوه مال ولې ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو تورې معلومې دي یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړی پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 10 ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو دومره دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړ ویل که ټېله ورکړي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړي پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه هم وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له یې ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو سای به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولینګ سټیشن کې من جیلونه تیر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ دا خدایم خوار نه کا سړیتوب زده کوي چېرته انسانان شي د انسانانو بچي شي وایي دا ملا پکې لا چا کړي نو دا ته پکې لا چا کړي ملا پکې لا چا کړي نو دا ته پکې لا چا کړي یعنی ستا ښکر دی زما نشته ستا لکۍ ده زما نشته ته په څلوربولي ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې تاسو پوه شوئ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ما ته ووایه یو شی دی مولانا هزاروي رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سړی هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی
یو فرق شتا چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے منا سے دے ٹی وی بد وي هم خلاصه خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نه وته مخ می تور کې او پخره می سور وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه اندغه منګکان به او په دغه کوڅو کې بغرځي یا بغاډي ګرځوي او یا بچي د پولیس بم ني سیرانی دي ګاډ واره ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې دی وا نو چې ما زور پس کړ چا جنډیم چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه. د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډه وي مور دې منډه وي خزه دې منډه وي تام نن د ټاک بړوا جوړي ځکه مال سره راځي. الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې نه چا کړي نه مولا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو غورځيږي او ټول تباہ سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي حق خیر ماره ته خو خیر ماري ته خو پر دوه ملکونو نه خیر غواړي ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامي خیر. اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامي خیر. ته خو خیر ماري خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک دې سال جوړ کړي. تعالی شرم نه درځي چې ته په ملک د خوشحالۍ کله کله ډکې وایم ایو خزه کچاوي چې بوډا لدی ور کوي هغه خدای امزولې بیړه راکې چې نستراشي په خندا به تیرونه چې خسته سړی می خاون شینو که تکلیف راشیم نو داغه په حسن جمال بم وخت تیرو مونږ له خدای خسته حکمران نه راکړي د چا پوزي چیتی دي د چا غوږ کوګ دی د چا د سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او د گورنل ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چاته خانک لرې کړي خانو مونږ لاړو خسته حکمران خدای را کوي نه داسې بد قسمته یې بیړم غر کړه